په مهاجرت کې یا په تبعید کې رامنځته کیږي، په رسنیز ډګر کې په افغانستان کې څه اغیزې ښندلی شي؟ ډیره زیاته مننه مومن صاحب. سلامونه تاسو ته او د سپیس ټولو ګډونوالو او اوریدونکو ته. مننه کوم چې ماته مو بلنه راکړې ده. لکه څنګه چې تاسې په جریان کې یاستئ، څنګه چې ناڅاپي سیاسي بدلونونه په افغانستان کې راغلل، په همدې ډول د افغانستان په رسنیز ډګر کې هم د سترګو په رپ سره هر څه بدل شول. تاسې په بهر کې د ځینو رسنیو لکه په هغې رسنۍ کې چې زه کار کوم په اهمیت ستاسو پوښتنه فکر کوم اصلي محور یې همدا دی. زه به هم په همدې اړه یو څو خبرې وکړم. بهر کې چې کومې رسنۍ دي، سمه ده چې د هغوی اصلي مخاطبان، د هغوی اصلي لیدونکي او څارونکي افغانان دي او په یو ډول د دوی هغه مستقیم ارتباط له هغوی سره دی. دلته رسنۍ چې په بهر کې دي مجبوریت نه لري، ویره نه لري، خو اصول او قوانین به دلته شته ده. هره رسنۍ چې دلته کار کوي، که هغه لندن وي یا ځینې نور هیوادونه وي، هغوی د مشخصو قانوني اصولو په پام کې نیولو سره باید نشرات ولري. چې زموږ رسنۍ هم له همغه جملو رسنۍ ده او دغسې ځینې هوایي خبرونه یا هغه چې سرچینې کره نه وي یا معلومات سم نه وي نشي خپرولی. هغه خو په بهر کې هر ډول خبرې کېږي، خو که چېرته تاسې په بهر کې یاستئ او بیا د افغانانو لپاره نشرات لرئ، خو د بهرنیو هیوادونو قوانین باید په پام کې ونیولی شي. تاسې پوهیږئ چې رسنۍ، خبریال دوی له خلکو سره، له خپل ولس سره مستقیم ارتباط لري. رسنۍ، خبریال د ولسونو سترګې، غوږونه، هنداره بلل کیږي او هغه رسنۍ چې اوس مهال په افغانستان کې فعاله دي، موږ د هغوی هلو ځلو ته درناوی لرو، احترام لرو، خو هغوی اوس نشي کولی چې هغه خپل رسالت په سمه توګه ترسره کړي، ځکه هلته ویره موجوده ده، مجبوریت دی او ډېرې نورې ستونزې دي چې نه غواړم په هغې اړه یادونه وکړم. خو هغه رسنۍ لکه په بهر کې چې فعالیتونه لري، هغوی بیا بې طرفه دي، آزاده دي، خپلواکه دي، کولی شي چې په اسانۍ هغه ستونزې چې ولسو سره لري یا ولس نشي کولی هلته په داخلي رسنیو باندې باور وکړي یا رجوع ورته وکړي، هغوی په اسانۍ راځي موږ ته رجوع کوي. او زه پخپله د ډیرو داسې خبرونو شاهده یم چې ځینو بهرنیو رسنیو چې اصلي مخاطبان افغانان دي، هغوی لپاره کار کړی دی، بیا په ډیره بیړه باندې موږ لیدلی دي چې هماغه خبر یوه ښه نتیجه لرلې ده. ځینې کسان چې د طالبانو لخوا جرم یې معلوم نه و او تورې هم مشخص نه و چې په کوم تور نیول شوي دي، هغوی زندانه بندي شوي وو. خو کله چې ځینې رسنۍ له جملې افغانستان انټرنیشنل په دې اړه راپورونه خپاره کړي دي، موږ لیدلی دي چې طالبانو بیا همدغې خبر ته یو عکس العمل ښودلی دی. کیدای شي یا یې رد کړی یا هم موږ د داسې ډیرو خبرونو شاهدان یو چې اکثره زندانیان بیا خوشي شوي دي. دا پخپله په بهر کې د افغاني رسنیو ارزښت او د اهمیت ښودنه کوي. د دې هر څه مهمه پوښتنه دا ده چې مومن صاحب، ولې باید د بیان ازادي موجوده وي؟ ولې باید خپلواکه رسنۍ موجودې وي؟ ولې مهمې دي؟ اهمیت یې څه دی؟ ګورئ، په هرې ټولنه کې چې یو ولسواک حکومت وي، ولسواکي وي، دیموکراسي وي، هلته ازادې رسنۍ هم شته دی، هلته ویره هم نشته دی، ډیر مجبوریت هم نشته دی. خو په هغو هیوادونو کې چې استبداد وي، انحصار وي، ویره وي، هلته بیا له بده مرغه ازاده رسنۍ هم نشته دی او څوک نشي کولی چې هغه د خبریالۍ ټول اصول په پام کې ونیسي او یو سم خبر خپور کړي. دلته بیا تاسې کولی شئ، دا ستاسې د پوښتنې یو واضح ځواب دی چې هغه هیوادونه چې نشي کولی چې د خلکو غږونو ته انعکاس ورکړی شي، بیا په بهر میشتو رسنیو کې، په بهر کې چې کومې رسنۍ دي، د هغوی رسالت او مسؤلیت څومره ډیر مهم دی او د هغوی اهمیت هم د پام وړ دی. د رسنیو اصلي مسؤلیت د حقایقو کشف دی. چیرته چې له بده مرغه اوس د افغانستان په څیر یو هیواد کې چې ته نشي کولی په اسانۍ باندې که چیرته یوه ستونزه وي، یو څیړنیز راپور جوړ کړې، ته له ډول ډول ستونزو سره مخ کېږي، نو زما په نظر باندې په بهر کې د فعالو رسنیو اهمیت په همدې